کال 1990 کې د کیوساکي په نوم یو لیکوال د ریچ ډیډ ان پور ډیډ تر عنوان لاندې یو کتاب ولیک چې تر دا مهاله نوموړی کتاب له 40 میلیونو څخه زیات پلورل شوی او لا یې هم د خرڅلاو بازار ګرم ده. دا چې نوموړي په خپل کتاب کې د څه شي یادونه کړې او څرنګه کولی شو نوموړی کتاب پر PDF بڼه ترلاسه کړو، بشپړ معلومات تاسو سره پر دا ویډیو کې شیر کول غواړم. خو له هغې څخه وړاندې تاسو دې ویډیو ته لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ او تشویق دپاره یو ښه کامنټ وکړئ. که مو چیرې کامنټ کړی وي راځو ملګرو پر ویډیو به پیل وکړو. رابرټ کیوساکي په خپل کتاب کې د 2 پلرونو یادونه کړې. یو د هغه خپل پلار چې د پور ډیډ په نوم یاد کړی، یعنی غریب پلار، چې هغه یو تعلیم یافته او پروفیسر شخص و، خو د پیسو له لحاظه هغه دومره سټرانګ نه و، ځکه د یو امپلایر او کارکوونکي ریلیشن یوازې د خپلې دندې سره وي او خپل ژوند پر همدې یوه تنخوا مخ ته وړي. بالقسم د هغه د ملګري پلار و چې د ریچ ډیډ په نوم یاد کړی، یعنی شتمن پلار. هغه دومره تعلیم او لوړې زده کړې نه درلودې، نوموړی پر مکتب کې هم ناکام شوی و، خو فینانشلي هغه د یو بیلینیر مین سیټ شوی و او په مالی لحاظ سره هغه ډیر مضبوط و. کیوساکي چې په کوم سکول کې سبق وایي هغه ځای کې له ده سره د مالداره خلکو بچي هم زده کړې کوي. هره ورځ چې د مالدارو خلکو بچي ګوري د هغوی لباس ته نظر کوي نو دی ترې ډیر متاثره کیږي. هغه وخت کیوساکي 9 کلن و. یوه ورځ کیوساکي تر څنګ د ده نږدې ملګری میک د نورو ملګرو سره یو ځای روانو تر څو کور ته ورسیږي. د دوی نور ملګري موټر ته پورته شول. کیوساکي او میک ته وایي تاسې 2 له موږ سره نشئ تللی ځکه چې تاسو غریبان یاست. د همدې جملې له اورېدو وروسته کیوساکي خپل ملګري میک ته وویل موږ باید مالدار شو، زه نه غواړم څوک پر موږ باندې وخاندي. میک وویل دا خو ښه خبر ده چې موږ مالدار شو، خو څنګه به موږ مالدار کیږو؟ دوی ډیر زیات فکر وکړ چې څنګه پیسې پیدا کړي، خو هیڅ یې هم ونه موندل. په پای کې کیوساکي خپل ملګري میک ته وایي چې زه به دا موضوع له خپل پلار سره شریکه کړم، شاید هغه له موږ سره مرسته وکړي. کیوساکي د خپل پلار خوا ته راځي او ورته وایي I want to become rich. پلاره زه غواړم مالداره شم. که څه هم د هغه پلار ډېرې زده کړې کړي وي خو بیا هم د پیسو له لحاظ دومره جوړ نه وي، نو هغه ورته وایي لاړ شه د خپل ملګري د پلار نه تپوس وکړه چې دی ورته ریچ ډیډ وایي، هغه یو بزنسمین ده، هغه به تاسو ته د پیسو طریقې وښایي. په همدې ډول کیوساکي له دې ځای څخه لاړ شي خپل هغه پلار ته کوم ته چې دی ریچ ډیډ وایي، له هغه څخه همدا سیم پوښتنه وکړي ډیډ I want to become rich. پلاره زه غواړم شتمن سم. د دې سوال په اورېدو سره نوموړی شخص ورته ووایي که چیرې تاسو غواړئ پیسې ترلاسه کړئ او یا هم غواړئ شتمن سئ نو دا پوښتنه ته له خپل ځان څخه وکړه چې پیسې څنګه کار کوي، پیسې څنګه ترلاسه کیږي. په اصل کې کیوساکي له دې ځای څخه هیڅ هم ترلاسه نه کړل. کیوساکي تر څنګ میک له دې ځای څخه روانېږي مګر ناهیلي کیږي نه. په دغه وخت کې کیوساکي د 9 کالو عمر لري، کوم سره چې دا فکر ده چې باید مالداره سي. کیوساکي د خپل نږدې ملګري څخه پوښتنه کوي موږ باید پیسې جوړې کړو تر څو دوی ته وښایو چې موږ څوک یو. د همدې نظر په اورېدو سره دوی په خپل کور کې د شیدو له خالي ډبو څخه د سکې د جوړولو هڅه وکړه. دغه هغه وخت ده چې پیسې کاغذي بڼه نه درلوده. کله چې د میک پلار خبریږي هغه راځي دوی ته مسکا کوي او وایي ورته دا ښه ده چې تاسو پیسې غواړئ، خو دغه کومه طریقه چې تاسو یې کاروئ دا غیر قانوني ده. که چیرې تاسو رښتیا غواړئ مالداره شئ زه به در وښیم. دا چې نوموړي پلار کوم نصیحتونه ورته وکړل او څه یې زده کړل راځو اوس همدې پارټ ته لیدنه کوو. ریچ ډیډ چې دوی ته د شتمنېدو درسونه پیل کړل لومړی هغه وایي مالداره خلک د پیسو دپاره کار نه کوي بلکې پیسې د دوی لپاره کار کوي. دوهم پیسې ګټل اسانه دي مګر دا سخت کار ده چې پیسې په سم ځای کې مصرف کړو. اخر کې کیوساکي یوه وروستۍ پوښتنه کوي چې پلاره اصلي کامیابي په څه کې ده؟
نو هغه ورته وایي که غواړې چې ژوند کې مخکې لاړ شي نو باید له تا سره فینانشل ایجوکیشن درسره وي او پیسې د خپل ځان تابع وساته، نه دا چې ته د پیسو غلام جوړ سي. ګرانو ملګرو، دا د کیوساکي لخوا یو په زړه پورې لیکل شوی اثار ده. اوس مهال پر پښتو ژبه کې هم د ترلاسه کولو وړ ده. که چیرې د لوستلو شوق لرئ نو د ویډیو له ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ. د همدې کتاب لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. ډیر په اسانۍ سره کولی شئ چې نوموړی کتاب ترلاسه کړئ. کوم ویډیو تر دې ځایه لیدلې وي حتمي لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.